او الله پاک ورته شروع وکړي چې دا زما خبرې اوس تاسو لیکئ او دی ورته وایي او شاګردان ناست دي او دا لیکي. اوس قرآن عظیم شان څه وایي؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ویل که داسې وخت به راشي چې دا رنګ به هم ختم شي، دا دومره اوبه چې دا د ځمکې 3 برخې نیولې دي دا رنګ به ختم شي، او دا قلمونه چې دا ټول دنیا ونې او بوټي قلمونه شوي دا به هم ختم شي. ما نفدت کلمات الله، د الله پاک علمي خبرې چې کوم یو دي دا لا ختم شوي نه دي او رنګ ختم شو، قلمونه هم ختم شو. خو بیا څه وایي؟ ولو جئنا بمثله مددا. اوس دا اوبه خو ختم شو، دا 3 برخې چې نیولې وې، همدومره بحرونه نور راوړلی شوه، همدومره قلمونه نور راوړلی شوه، او بیا شروع وشوه، بیا الله پاک ورته خپل علمي خبرې کولې. دا دویم ځلې چې څه راغلي دا به هم ختم شي او دا قلمونه به هم ختم شي. اول ځل خو ختم شو دا اوبه او ورڅرنګ بیا دومره اوبه او رنګ راوړلی شو، اندونه قلمونه راوړلی شو او الله پاک ورته املا کول او دوی لیکله، دا به هم ختم شي. ما نفدت کلمات الله، د الله پاک سره به نور علمي خبرې مې چې باید ولیکلی شي. د سوره لقمان کې بیا څه وایي؟ 7 ابحرن. دا خو لا څه کوئ چې دا څه لرئ که 8 چنده نور هم راشي، یعنی 8 چنده همدومره چې دا تاسو 3 برخې په دې ځمکه کې لرئ، دا 8 ځلې دا بحرونه ډک شي او دا رنګ شي او لیکل وشي، نو دا ټول به ختم شي. اوس تاسو فکر وکړئ چې دغه بحرونه چې موږ لرو چې 3 برخې د ځمکې کره نیولې، دا 8 ځلې رنګ ترې نه جوړ شي او دا دنیا کې څومره ونې او بوټي دا ټول قلمونه شي او دا ټول 8 ځلې لیکل ولیکي، دا ټول شیان به ختم شي. د الله پاک سره به علمي خبرې لا موجودي چې خلک یې ولیکي. نو اوس تاسو فکر وکړئ چې د داسې یو ذات، د داسې یو شخص علم دومره ډېري چې دا د ټول دنیا بحرونه 8 چنده نور هم شي او دا ټول رنګ او دا ټول ختم شي، الله په علمي خبرې به ختم نشي. علامه ابن کثیر رحمت الله تفسیر ابن کثیر کې د دغه آیات لاندې هغه د بل تفصیل لیکلی دی، هغه وی دا 2 او 3 چې یاد شوي دا مطلب نه دی که دا ټول بحرونه په زرګونو کراتې باندې اوبه شي او د نه رنګ جوړ شي او دا ټول دنیا په زرګونو کراتې دا ونې او دا بوټي قلمونه شي او د الله پاک کلمات ولیکي، د الله پاک کلمات او علمي خبرې نه ختمېږي. نو اوس تاسو فکر وکړئ چې د یو چا علم دومره زیات دی چې دا ټول بحرونه د هغه د خبرو په لیکلو باندې رنګ شي او ختم شي، بیا ختم شي، بیا ختم شي، 8 ځلې بلکې 10 ځلې دا ختم شي. نو تاسو اوس داسې فکر وکړئ چې دا به کومه ډګري والا وي، د دې علمي درجه به څومره زیات وي، دا پروفیسر، دا معلم، دا پلانکې، دا خو د هغه په مقابل کې د ستنې د سیم قدر ته هم نه راځي. دا یو شولو، دا یو دلیل ما وړاندې کې چې سوره لقمان کې 28 آیات، په سوره الکهف کې 109 آیات دا وایي چې د الله په علمي درجه، د الله په علمیت دومره زیات دی چې دا ټول سمندرونه او بحرونه که په رنګ باندې بدل شي او دا ټول ونې او هغه چې کوم یو دي دا قلمونه شي، دا هر څه به ختم شي، د الله پاک جل جلاله علمي کلمات او علمي خبرې به ختم نشي. دا یو دلیل شو. دویم دلیل په حدیثو کې راځي، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی یو حدیث راخسته دی او دا حدیث د قرآن عظیم شان د سوره کهف کې یو مسله یاده شوې ده چې الله پاک موسی علیه السلام ته وی چې موسی ته لاړ شه مجمع البحرین کې د ما یو بنده اوسیږي، ته د هغه سره شاګرد شه. موسی علیه السلام اولو العظم پیغمبر دی او د پیغمبر یو شان دا دی چې د هغه علمیت په د ټول خلکو نه زیات دی. دا د پیغمبرانو یو صفت دا دی په اساسي صفاتو کې چې د پیغمبر علم به د ټولو انسانانو نه زیات دی. نو موسی علیه السلام ته الله پاک وایي په مجمع البحرین کې زما یو بنده اوسیږي، ته ورشه د هغه سره یو څوره شاګردي وکړه. نو چې داسې یو سړی چې د ټول انسانانو نه علم زیات دي، دا چې چا ته لیږي او هغه ته وایي چې ته د ده شاګرد شه، خو داسې معلومیږي چې د ده نه د هغه علم زیات دی، هغه یو خاص علم لرلو. ورته وایي چې ته لاړ شه مجمع البحرین کې یو بنده دی، هغې ته خضر ویل کېږي، ته د خضر ته ورشه او د هغه سره یو څوره شاګردي وکړه چې تا ته د علم اندازه معلومه شي، دا علم څو قسمه دی او دا علم څه مرتبه او درجه لري. نو موسی علیه السلام روان شو، خضر علیه السلام ته ورغی. چې خضر علیه السلام ته ورغی سلام یې پرې واچول، السلام علیکم ورحمت الله. نو خضر علیه السلام ته پوښتنه وکړه چې ته څوک یې چې ما باندې سلام اچوې؟ وایي زه موسی یم. وایي کوم موسی؟ موسی خو ډېر دي. وایي زه د بني اسرائیلو موسی یم. وایي ښه صحیح ده. نو الله پاک مخکې هغه خبر کړی و چې تا ته به یو پیغمبر راځي، ته به یو څو ورځې شاګردي استادي ورسره کوي چې ته په ځینو شیانو پوه کړې. ورته وایي چې ګوره موسی ته خو راغلی د ما شاګردي ته، خو زما شاګردي اسانه نه ده. هغه دا ده چې زه داسې کارونه کوم چې ستا په شریعت کې هغه نه وي، هغه به ستا د شریعت مخالف وي، هغه به ستا د شریعت سره په تضاد کې. نو ځکه ته ما سره حوصله نشې کولی، ته زما شاګردي نشې کولی.
موسی علیه السلام ورته چې بالکل الله په حکم راته کړی زه به ستا شاګردي کوم چې ته څه وایې زه منم بس هر شرط چې لرې صحیح ده. نو هغه ورته وایي چې خضر علیه السلام ورته وایي چې یو شرط دی، هغه شرط دا دی چې زه هر کار کوم ته به اعتراض نه کوې او ته به دا نه وایې چې ولې دا کار وکړې، زه به خپله درته وایم چې دا کار ما په دې خاطر کړی، دا مې په دې خاطر، ته به اول را باندې اعتراض نه کوې. موسی علیه السلام ورته چې بالکل همداسې وایي. نو ویلې دوی روان شو. دا د بخاري مسلم او د ترمذي حدیث دی. خضر علیه السلام مخکې شو، موسی علیه السلام ورپسې شو. لاړ یو کشتۍ کې سواره شوه چې د سمندر نه اخواته تیر شي. په دې کشتۍ کې د خلکو خضر علیه السلام پېژندلو. نو ورته چې کرایم د نه اخلو ډېر ښه په قدر عزت یې کېنولو چې دا خو بزرګ او مشر سړی دی، نو ډېر احترام یې وکړ. په دې لاره کې دوی چې په کشتۍ باندې سواره وو، نو یو لاره کې یو مرغۍ، مونږ چونچڼه ورته وایو، دا چوغک ورته وایي، دا راغله د دې کشتۍ په دې څنډه باندې داسې کېناستله. یو ځل که دوه ځلې د خپله مخوکه د خپله نول چې ورته ویل کېږي دی کته کړی د اوبو ته، یو څاڅکې یا دوه څاڅکې اوبه یې راواخیستې. بخاري کې الفاظ نقرتن او نقرتین، یعنې یو ځل یې ټونګه ویله یا دوه ځل یې ټونګه ویله. نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام نه دستي پوښتنه وکړه چې موسی ته پوهېږې زما او ستا علم به د الله پاک د علم په نسبت باندې څومره وي؟ ځکه دلته هغه مرغۍ ولیدل، مرغۍ چې دوه ټونګې ویلې. نو موسی علیه السلام ورته چې ما ته خو معلومات نشته چې ما او تا علم څومره یې د الله پاک د علم په مقابل کې. نو خضر علیه السلام چون استاد و، د استاد وظیفه دا د شاګرد ته وښیي، ورته وایي ګوره زما علم چې دا د موسی علیه السلام استاد دی او ته چې پیغمبر یې د ټولو انسانانو نه ستا علم زیات دی، ستا علم بیا ورته څه وایي وعلم الخلائق، او د ټولو مخلوقاتو علم چې راجمع کې زما ستا او د ټولو مخلوقاتو علم چې راجمع کې دا د دې مرغۍ او د دې چنچڼې دا یو څاڅکې اوبه دي. دی چې دا کومه د سمندر نه او د بحر نه یو څاڅکې راځي کې، نو زما ستا او د ټولو مخلوقاتو علم چې راجمع کې دا یو څاڅکې ته نه جوړیږي، او د الله په علم څه دی لکه دا سمندر په شان باندې. نو اوس داسې سړی فکر وکړي چې هغه ذات چې دا د ټولو مخلوقاتو علم راواخلي، د هغه د علم په مقابل کې نسبت دومره شوی لکه یو څاڅکی سمندر ته. او دا همداسې نه ده چې حقیقتا همداسې ده، بلکې دې نه هم د انسان علم کم دی. اوس تاسو فکر وکړئ چې د ټولو مخلوقاتو علم، د جبرائیل او د خضر علیه السلام علم، د موسی علیه السلام علم، په دې مخلوقاتو کې ګورئ میکائیل علیه السلام، اسرائیل علیه السلام، جبرائیل علیه السلام، ټولې ملایکې هم شامل دي. د ټولو مخلوقاتو علم دی یو څاڅکی د الله په علم د سمندري.